حالا باز یگان تا میگه کجای تو مقبول است دیگه با تعریف خود ما همون جایی را که با تو دش میسوزی غزل جان مون کره رغلو مون پزور رغلو پزور رغله یا دست ملمانونم قرضم الله پورا وساته کړه او قرضم کنه پورا کړه چې داسې خلکو کره ګوره چې کله زینو دا مزه بالکل مزه ګوره دا به محالي ګوره ها بس نو اوا چې ګرمه ده د کوم ځای نه یخ سلام ورته ولېږم کیو اسلام آباد یو ډوډۍ خوړلو ته دلته راپسې مزه‌دار و غذا رو فکر نکنین که غزال پخته کرده بود. غذا را عالی جناب پشت صحنه پخته کرده بود، بسیار مزه‌دار پخته کرده بود و تشکری ازش میگم. چرته رسیدو نو زه غواړم چې د دې په بدل کې د لږ چکر په بدل کې ماته قرضکان است بدتر قرض خوره ده. نو با باید سوات ته بوزي زه خو بلد نه یم، بیا یو را بلد پیدا کو یو را بلد زه مننه کوم چې داسې شوق دی اوچت کمه کنه بدی گلپی نه از کردم از خاطر شما ما غذای خوب خوردم اگر در خانه 24 ساعت نان چای میتن نره معلوم نمیشه. نه انت لاغر می اقتصادم ضعیف است. سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز دختر مقبول و دو دختر خوشگل و مقبول در کنار ما هستن. حالا باز یگان تا میگه کجای تو مقبول است دیگه با تعریف خود ما همون جایی را که با تو دش میسوزی دیگه خوش آمدید میگم شما را هموطن عزیز. امید که خوب باشین و در کنار ما مریم جان و همیشه جان. امروز دیگه مهمان نیستین تو برای ما مهمان نشین. خاطر چرزانه که ششتیم دیگه اینا پشتیگه که ما هم شده دستم تو ماندیم. خب تشکر. خب من به نوبه خود خپل په نوبت خپل سلامونه دوستان ته وړاندې کوم. د دې په هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګوره کنه موږ خو پښتانه قرض خپل په سر نه منو. نور وایي چې کوم قرض چې غزل جان مون کره رغلو مون پزور رغلو پزور رغله یا داسې ملمانونم الله وساته او کنه چې داسې خلکو کره ګوره چې کله زینو دا مزه بالکل مزه ګوره دا به محالي ګوره ها اها دیوش پرش مونږ بس در کړه 3 سالور په هفته پاتې کیږو درازه در کړه سعادت نمیه بس. خو جناب دا پشتر کامره تر شا جناب دا وایي خبري وکما خبري ناراضي ته چپ ښه دوستان زم د خپل په نوبت کې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د پیښور ګرم سلامونه تاسو ته وړاندې کوم چې عوام ګرمه ده او هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بس نو اوا چې ګرمه ده د کوم ځای نه یخ سلام ورته ولېږم نه داسې لارې کې ثواب یې لېږه ورته وکنه چې زه دې ځای نه یا ساړه سلامونه وړاندې کوم تر څو چې هغوی ته رسیږي هوا ګرمه دغه ګرمیږي. په هر صورت ټوکې کوم ملګرو بیا هم موږ د غزل جان سره خپرونه کې یو او ډېره خوشحاله یو. موږ هم پېښور کې یو. موږ هم پېښور کې یو. اسلام آباد یو ډوډۍ خوړلو ته دلته راپسې زموږ کور ته ځانه رسوله چې وایي تاسو زما ډوډۍ خوړلې زه به ستاسو ډوډۍ خامخا خورم. خب قسمه که دوستا که بس با پشتو میگی؟ خیلی مشکل نیست داری پشتو دوستای عزیزی که مثلا اموشا و خزر جان آمد قسم شد که ما هم میخواستیم طرف کلاش بریم و 3 روز 4 روز ما طرف کلاش رفتیم و شام وقت پشاور رسیدیم. باز دیگه غزال جان زنگ زدیم که ما میایم تو را به تکلیف میکنیم، اما خود به تکلیف نکو، بر ما فقط یک غذای ساده یک غذا تلفن داری کات است اگر نه مونمو سپلی میکنم باز میمانم یک غذای ساده برام پخته کو. اما شوق آمدیم. غزال جان واقعا زیاد زحمت کشیده بود از کل کده که غذای بسیار مزه‌دار و غذا رو فکر نکنین که غزال پخته کرده بود. غذا را عالی جناب پشت صحنه پخته کرده بود، بسیار مزه‌دار پخته کرده بود و تشکری ازش میگم. زیاد تکلیف شد دیگه. باز چای صبحم خوردیم دیگه. ایناله ما را غزال جان شکر میبره. بله دیگه دوستای عزیز. اما غزل جان دا د ورته ونه چې زه خطانات تاسو کړه ډوډۍ تر غلې وم چکر تاسو ماته چکر نه ورا کړی. تاسو څه د بار ماته وای چې چکر تم وسم کنه کوم مناسبت ما نه چکر غواړي. نه خو بیا دا کی کنه اوس مونږ دې ته واز شپه مونږ راو مونږ یې شپه تیر کړه. اوس د اضافه مونږ چکر وړي بیا دا چې کله راځي مونږ دا چکر ته یا مې چیرته چکر ته بوزي ټول اسلام آباد ته بس ټول اسلام آباد مې ګرځېدلې ما یو داسې سیستم مې بوزي چې ما نه ویلیدلې وای کنه نو چیرته لاړ کلاش ونه وای ځکه چې هغه د نه کلاش ته اوس نه زما کلاش ته اوس نه زما زه وایم چې سوات ته لاړ شو
دا خبره ده ان شاء الله به پلانونه کو دوستانو تاسو به پتامه اوسه چې موږ چیرته نو رسیږو زه غواړم چې د په بدل کې د لک چکر په بدل کې ماته قرضکان است بدتر قرض خوره ده. نو با باید سوات ته بوزي زه خو بلد نه یم بیا یو را بلد پیدا کو یو را بلد اوس داسې نه چې کامنټ کولی ټول چې موږ بلد یو نو کتونکو چې څوک هم بلد دي سوات پلاو موږ ته ووایه تاسو موږ ویسي موږ یو د مریم به لیډر کېږي لاره موږ ته ښایي نور خو موږ خپله پښه لرو چې لاړ شو په خپلو ځو په ګاډي کې نو کتونکو مریم جان ډېره زیاته زما په شانتې شوخه ده نو داسې زه چې څنګه یم داسې زما ملګري هم دي که نه نو هغه نه کېږي چې مطلب ته په خپل ارام اوسې چې یو ملګری د شوخ اوسي هغې سره بیا انسان بور کېږي چې ته هم د خبرو میشین وغی وي او تا سره ستا ملګري هم د خبرو میشین وي دا ډېر خوند کوي که نه زبردست وي کیسې خوند کوي نو دوستانو مریم جان او بهر جانه مونږ کره وه نو نه پوهېږم چې ما ورته هغه قدر عزت ورکولی شي او که نه چې څه زما وس کې و هغه خو ما وکړو تا خو ونه کړه اوس په ځان مه تپوه دا مونږ سره یو ځای میلمه وو یو ځای خوراک وکړه پوه شوې مونږ خو بیا هم خو لکه خپل توشک هم راغونډ کړه د هغه مونه کړه استغفرالله نه 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 ټول ځایونه ما صفا کړي دوستانو دومره غټ الزام لګوي دا ټول زحمت علي جناب ایستلی دی هغې نه مننه کوم مننه وکترې نه زه مننه کوم چې داسې شوق دې اوچت کړمه که نه نه په حقیقت کې هم رښتیا هم ډېر زحمت ایستلی وه لاسونه درد ونه کړي ډېر ښایسته قطع خوندوره هر څه ونه پکې د اینه تر زیټه پورې چې وایي ستاسو برکت لږ ښه خوراک ما هم وکړو مطلب فارسی چی میگه از برکت چی؟ از برکت کدو کرم و ما خورد بدی گلپی نه از کرم از خاطر شما ما غذای خوب خوردم اگر در خانه 24 ساعت نان و چای میتن مرا نمیشه نه انت لاغر می اقتصادم ضعیف است نظر به کاریگری از که میبینم به خاطر خودم دیگ پخته میکنم به خاطر خود اوش کم خودم زیاد دوست داره معلوم میشه او خود زیاد دوست داره من که مثلا یک پاپر دالکان بخورم نه مثلا چی چنچور سیر میکنم ماشاءالله دیگه خوراکی از با شکم دوست داره نسبت به من دیگه مجبور مکلف است پخته کنم خیر از غزل جانم تشکر اینجا میکنیم که باز ام آوردیم نه باز ام آورد و باز خوردیم ام خام میگه میوه خوبه شمال پایین مندازه مثلا میوه خوب کی بود میوه خوب مقصد مزی است که غزال میوه خوب میخوره خواه مثلا کم میخوره خوب میخوره کالا خود شمال نه فکر نکنی میوه خوب مستم آفرین به خاطری که زحمت زیاد میکشم یعنی بازم درختی که مثلا میوه زیاد میگیره اگه نفس سنگم میخوره دیگه کما که لد بتیمت لد بخوری به خاطر که میوه بفته پایان بخوری ولی نه دوستا بدون شوخی غزل جان همراهش آشنا شده بودیم که واقعا دختر خوبه دختر خوش اخلاق اجتماعی است اما خواهرش که همراهش آشنا شدیم بسیار یک دختر شیرین بسیار یک دختر کیوت اینقدر میمونه و زقه میمونه است که شب تا صبح دیگه تعریف نک خواستگار نبیاد خیره دیگه از این شب تا صبح که یه قدر چی مار خواست که نمیشم پرسان میکنه یک چیز خو نمیخورن میم خواهد بله اما تراز باز یگان تا که مثلا تو درنگش نبیش نخوش نبیه بازم تو گوشتایم چرا آوردی چرا خب شب چندی نخوردی باور که شما زیاد تعریف کرد گفت که مثلا دختر میفهمی یعنی خوش آمدی خلاصه باز یگان تا دوستای ما هست مثلا اینال بگو خیلی صدایت نمیگه خوارم مثلا صدایت من که از دور نمیگیره فکر شاید بگیره نمیگیره کم کم میگیره خب دیگه میشه حالو بگی خیلی خوش آمدیم نامدیم خوش آمدیم خیلی بخی خوراک بریم دیگه میگه از چی تان خوشم بیایه دیگه او از ما که شوخی یک دو چم بالا است زیادتر باز میفهم مریم این پیش روش میگم خب چهار مغز تو چهارمغز شورم ده باش یک ویدیو از پیش
بالای سر خود خود دادم. یک مایک امور بتین چقدر گپای جالب میزنه. خیلی این میگه برازی بودی. من میگم که چطور خیلی باشی گپ من میگم که چطور من کمیش چشمم بیدار میشه دمی گرد بالشت من میگردم. گپ زیاد جالب بود دوستا. میگه شما خودت بگو مایک داری. گفت خندیم به خاطر گرفته که دوستا میگن که از ما خوشت آمد. گفتم از چیتون خوشم بیاد؟ تا کلاش رفتن تا چترال رفتن چهارمغز آورده ولی براده با سرش خل داده که باشی جناب از پیشش نگیرم بالای سرش رو خود داده. باش از او برتون ویدیو میگیرم حتما دوستا زیاد جالب تو گرد بالای سر ما میگه. پلاستیک بود چخچخک میگه. میکنی گزمه کرده تمام شد یا خواب کنن چهارمغز دیزی کنن. بس میفهمین جالبش اینجاست که در پشت دروازه دوستای عزیز آنقدر جناب ما شوخ است. خداوند داشته باشه، خداوند اون طور نصیبش کنه. خوش شکر بکشین که در برنامه ظاهر نمیشه. خوش شکر بکشین تمامتان. میگم که جناب در این صحنه میره که چهارمغز باز کنه. اگر همه گیره میلگان والا واقعا شما اگه امروز تو ویدیو باشه اینقدر جالب کنه سگت مرد بگی. باش خواره کمون نه دیگه بوندم جای خودش مانی. این بیخی به ثبوت میخواه. ای نه دوستا این چهارمغز با ما آورده. تشکر زنده باشه مریم نه جان. دروغ میگه نه ورده بر ما. غزل چرا دروغ میگی؟ البته یک چیز دیگه کور شام اگه یک دانه شام گفته باشه که غزل جان پیسه دار هستی میگه ایسی تا چالان کو. وایسی روشن است به خاطر فکر کنم برق نیست. خو گله. اینی هم که از دیگه مثلا از خب دوستا بریم دیگه که ما منتظر چکر هستیم. غزل جان کل روز ما رو در خانه نشون بخیر دیگه ما رو چکر ببر. خب دیگه نیم خبرونم درنه کامره کې ثبت کړل. نور تاسو پته کوتل کوم دومره ډیرو خندل 5 ثانیې که تاسو وګورئ کنه نو مطمئنه یم چې تاسو مو خندئ. خو ښه دا دی غزل جان مې تاسو ډیر خوښ راځي. پروګرام کتونکو نن دی الله جناب هم لري مسته شوی پته نشته چې بنګاوی خوړلې سکري که چی خبره ده. خبره ده سیده کنه تاسو سحر چای کې زهر می دیشي که تاسو چهارمغز نه میلاسم اې داسې ګوشناګان دي چې خپل چهارمغز سر ته ایښی وو زموږ ټول وچه میوه یې ختمه کړې ده. ورور کتونکو جناب لږ شوخي کې خو ښه ده. مریم جان او بهر جان ورسره عادت شوه. سیریز یم د سبای نه خود د شپې نه خود ته مونږ دې په تکلیف کړی. ګران دوستان شپې چې راغلم دم ساعت خول خو چې اوبه راوړه خو مې جاول کې اوبه چا درکو اوبه تا ور خو ما چې اوبه راکړې ده. اوبه سره د دې انرژي شروع شو. بیا پسته دسترخوان کې یو درې څلور شیان در راوړې. وخوره رښتیا ما هم ډېر وخوره ځکه چې ډېر خوندور پخه کړی هغه تېر شوی نو چې چای میوې یو ځای راوړې چای یا میوه وی خوړل. اوس د دې تشویش چای ته دی چې ما چای دم کړی دی ولې نه څښې ښه چای یې وڅښل. بیا نیمه شپه کې آیسکریم درته راوړم په لیاز غوره خیر د مونږ پرېږده مونږ دومره عادت نه دی هر ساعت وخورو. نیمه شپه کې هم ساعت کوي چې چی شی راوړم. حالا جالب ده د همدې بډي ته مو ګوره که دا دا چای دم کړی وه او زړه دغه چای ته سوځېده. زما سترګې داسې په خوب دي چې پاڅېږم چې چای نه څښې مال خوب کې چې دغه خوب دې نه وړي چای وڅښه ډېر ښه چای دی. او واقعا چای څنګه و ښایسته وکړو. ما هغه مریضانو خو د یو مې پورته کړو بېرته ویده شوم مګر ښه وه چې نن شپه او نن ورځ ډېره زیاته ښایسته او جالبه تېره شوه مریم جان سره. کاش چې مونږ دوی نږدې وو که نه. غوښتل چې 9 بجې سبا یوځم همدا څو بجې شوي ده 3 بجې دي 3 بجې ده نه 3 نه تېر دی 3 نه تېر دي. نو زه غواړم چې مطلب داسې ملګري چې مطلب انسان ورسره سات تېر شي 100 منټه وخاندي سړی خو دا اکثر بیا لرې وي انسان نه که نه. او دا مشکلات نو مریم جانه خو چې ستا په خاطر راځم پېښه ورته نه پوهېږم نو نه معلومه ده چې راځي او که نه. یو خو ستا د مینې ګرمي ده بل خو د پېښور ګرمي ده. خو خیر دی یو چې ولګي بیا ګرمي باندې سړی نه پوهېږي. بیا انشاءالله وګورو چې قسمت څه کېږي. خو زه وایم چې لرې په دې ښه ده چې کله زه دلته راځم یو هفته تا سره چکر وهم کله ته هلته راځې زه بیا تا ته یو هفته هلته چکر وهم. ته خپل څه کار کوې ته خپل پخلی کوه خلا ته د کچر کارونه وایې کوه.
فقط مش ترنده بس لگم دومره کارو که چاکت چنده پاس را برا این 4 مغز تانی بینی ما استو باشه خب ما را امی معاف کن. خلطه است تو بگم اون یک تا گفت یک تا بتش هم یک تو اینا. بدید دل اینو شرمان که حلال نمونه شوه. یک تو مایک مخصوص برازی بگه که گپای زی بسیار جالبه از مسا میگه یک تا 4 مغز بگی میگه یک را پیش اینا بان که به خودت تو معلوم کنه. می کسا که قدر یک گل یک سیب ندانست کل باغم بده اینا تو قدر یک 4 مغز ندانست تو خلطنم بدم در چشمت نمیاد نمیتم یک کیلو وزن کم کرده. ما میگم شاید چرا برم چاقک معلوم اینا لاغر شده نه ببین بیچاره خوار ملاغر کردین خوب نکردین. یا زمو خود با هر چیز میاد دیگه بخو مطلب داشت مطلب داشت برات خب من از خاطر براتون خوراکر از زیاد پیشنهاد میکردم گفتم میشه که چشمتون سیر شد. کم استاد یا بگه که یک قدم خوردنی بر ما میاره باشه حداقل یک چهارمغز باشه اما نه 4 مغز مسکلاش است حتما بخور نه ضرور نیست اینالی میگه وقتی بدن بخوایی حالا من که از خانیت برآمده کس خانش خوراک که دلش از شکر ما رو حالا خراب یک کنه دفعه شوخی جنگتان نخیزه دلش از شکر ما رو خراب شکر کنه ما رو بریم خراب دیگه دلش کنه. قصه شده خب کتون کوم نو جناب چې د ډیره زیاته شوخه ده نو شکر وباسه چې سنه کې نه ده او سنه تر شا ده ګنې د هیچ هم خیر نه وه نو څنګه چې مریم جانه دوی خو ښه ده ماشاءالله د هغوی په خو عادت بلده ده نو څنګه مو خوښه ده چې لاړ شو بهر لږ به پیشه ور چکر مو بیا به ګورو جګړه مګړه جوړ شي ښه ګرانو کتونکو نو څنګه چې خپرونه مو ولیدله نو زما جامې چینج شوې د هغوی خو شته خو زه بهر ته چې رالم نو ما نشو کولی چې مطلب پنجابي کې راشم ولې چې تاسو به زما د باندې مرجان غوسه شو چې پنجابي نه کې اجابه چي نه مرجانه ولا بې طرفه دی چې ماته نه وایي خو مطلب پښتونخوا کې چې زه اکثر و زما ډېر خلک ما پیژني په دې خاطر غواړم چې مطلب هغه مطلب اجابه چي بالکل او حجاب چې مول چې زه نور جامو کې داسې راحت نه یم څنګه چې زه حجاب یا بورکه کې راحت یم نو بیا هم را سره همیشه جان او مریم جان ده نو صحیح احساس لري چې نن زو چکر ته ولا احساسم خو په دې خدای خوشاله یم چې مونږ تر اوسه تقریبا 2 کال د اسلام آباد کې اوسېږو پېښور ته زه راغلم صرف تیر شویم ترېنه نور منځ ښار کې نه یم ګرځېدلی بس ډېر موده پس صدر ته ځو سهار ته ځو صدر ته ځو وی ګورو چې تعریفونه مې ډېر اورېدلی دي ښه او همیشه جان خو ماته په نظر راځي چې ډېره زیاته نن خوشحاله ده نو مخکې هم وویلې چې دې نه پس به زه پېښور ته ډېر زر راځم چې ولې زر راځي خیر شه هغه نو وایم دوستانو ته چې ولې زر راځم ځکه زما کارونه دلته بند دي که نه هغه ته پوهېږي چې د څه دپاره راځم ښه ما ویل چې خپل کارونو پاک لبوئ خو نه دا دې راز پاتې شي مشکل نشته زما ژوند کې داسې شی نشته ژوند کې چې راز پاتې شي یا زه ونه وایم خو دې لپاره چې زما د ثبت کارونه ډېر بیا پېښور کې وي نو تګ راتګ دې خوا زیات کوم انشاءالله بالکل او د سانګس ریکارډ دپاره مجبور یم چې پېښور ته راشم نو ځکه ما ویل چې پېښور ته دې نه وروسته به زمونږ تګ راتګ زیات وي بیا انشاءالله مونږ یو غزال جان دی انشاءالله چې خپرونې به ډېر وي چې سب وکړو او همدارنګه ښار ته هم به تګ او راتګ زیات وکړو بالکل نو بهر جانه چې دا غواړي چې نوې غانا ریکارډینګ وکړي دا چې څنګه غانا ده مطلب پښتو ده دري ده انګلیسي ده چې شی دی دې ته پته مه پاتې شي چې دا څه دی که نه دا بس دا باید راز پاتې شي که همیشه جانه هم غواړي زه یې نه پرېږدم چې نه باید ووایي که نه یو نیم څیز راز هم ښه وي نو روان یو بالکل روان یو ورصدر بازار ته نو تاسو تر اخري شیبو پورې پاتې شي نو د مریم جانې او د همیشه جانې ذوق ګورم چې څنګه ذوق لري آیا ما سره سم میچینګ کوي او که نه بالکل دوی ذوق جدا دی او زما جدا دی کېدای شي زموږ تاسو ذوقونه زیاتره یو شی وي ځکه چې همیشه چې ته چیا چیز وایم چې دا د کوم ځای نه اخیستی بالکل هغه زما خوښېږي که نه بالکل بیا خو ته وایې چې والله زه افغانستان او بالکل په کل کې چې مطلب ما کومې جامې ما اغوستې دي مطلب د مریم جانې ډېر زیات خوښېږي پوښتنه کوي دا د کوم ځای نه اخیستې دي یو جوړه جامې مې اخیستې وه هغه اسلام آباد کې چې اسلام آباد ته رالو هلته به لاړ شو او انشاءالله بیا چې راغلې هلته ځو انشاءالله بالکل نو تاسو موږ سره
چی میگن؟ بیا خوش خوبش خب میفهمن دیگه، از شریط معلوم میشه فارسی زبان هستی تاجیک هستی. میخکیش در اورا دیتا میخکی را که پوزه که میخکی نشته الکا گوری الکا آبا چرته پیدا کو؟ خب مریم جان و میشه جان خو بس شوپینگو کو زینی جامعه خوخ شو همیشه خوختی شو دا جوړه مې پکې خوښ شو چې هم یخه د ټوټۍ هم رنګ ښایسته وه نو دا مې واخیسته. دا ډیره ښایسته ده. دې کې بل شته داسې جوړه د بل وښیه بیا کې ولې چې نن سبا ګرمي ډیره زیاته د کور لپاره ډیر ښه وي که نه نو زه غواړم څنګه دې خوښه ده چې یو شانتې والو کوم خپرونه مو شي یو ځای واچوو چې بل ځل راغلې بیا به دواړه یو ځای واچو که نه اوس خو دوی روان دي واپس اسلام آباد ته ځي نو چې کله دوباره راستنه شول رالل بیا به دا یو ځای واچو. بالکل ښه خبره ده واخله. اوس مریم هم په شوق راځي چې ما ته هم داسې ښه صبر چې زه میک درکړم تاله که نه چې غواز یې راشي. نه راځي بیا هغه شور راځي پکې ډېر داسې ما دا کوله بل مطلب خو دوستانو دو درې جوړې مونږ واغسته خو زه وایم چې زه بیا بل دکان نه وګرځو که نه اوس که ټول دلته خلاص شو نو بیا چېرته دا نو وګرځو همیشه جانې په خوښه ول چې دا ډېره زیاته مطلب یخه ده که نه یخ دی او کلر هم ښایسته دی کلر هم ښایسته ده. زه هم به څه وبولو اوس ونه پوهېږم په څومره ویلې او د قیمت کولو لپاره مطلب دومره اغوستل کېږي هم نه خو خیر یو زولې به واغوندو نه ځینې وخت بعضې کالیګان بیا خوند نه کوي چانه باید ووهو ورسره چانه خو جناب ډېر وخت خو زه پرې نه پوهېږم چې څه او ما ته ویلې وې تاله فري در کوم وایي چې مطلب د مینهوالو په خاطر تا ته فري در کوم که څنګه وروره بالکل زه ورله ورکوم خو چې دی ماله روپۍ راکړي نه روپۍ نه مطلب بالکل فري جامې راکوي پیسې نه علمه کوشش ده چې خپل څومره مینهواله ته فري ورکو خو چې کم دی اوس موږ ته کمپنۍ والا فري نه راکوي دومره سوټونه ته یې والو بیا موږ له نه راکوي مطلب فري خو موږ هم نه غواړو دا خو بیا بیخي ظلم دی نو مطلب څومره ډسکاونټ به راله کوئ خپل ریټ کې ورله ورکو چې په کمپنۍ سره ریټ کې راغلی وي چې کوم د بن سید خپل کمپنۍ آنلاین هغه دی هغې ریټ کې ورله ورکو موږ چې کومه کمایي او منافع وه هغه بس نو پرابلم هغه انتنالو نو دا ښه خبره ده ځه چې یو 2 روپۍ بچت پاتې کېږي دلته به آیسکریم پې موږ راغواړو جی دا کوم دی نو کوم دی آیسکریم تاسو خو لږ وغواړئ موږ ورته لږ وایټو کېدی نو زه به ورله راوړم آیسکریم بس مونږ تشریف چې دا درته آیسکریم راوړه نو ته بیا مجبور یې چې هغه بیا بیرته په هماغه ریټ واخلې دا خو د پښتنو نشان دی پښتنو عزت دی منو خو به قدر کوو که نه مطلب مونږ ته عزت راکوي پرایورټي ده که نه زه مهمان نوازي خو به کوو که نه او دا خپل ځای نو پښتانه داسې وي ګوره جامې هم ته والی او مطلب یا جوس یا مطلب آیسکریم هم تاسو ته اخلي څنګه دا ښه کار دی کوي ډسکاونټ هم کوي درته نو که وکړي دوی خو هسې وایي بیا پس ته پیسې ډبل علي نه زما د مریم نه څوک اخیستی نه شي دوی څه وایي جی دا څه وایي ما وایي چې مطلب مونږ چې کوم قیمت وایو په هماغه قیمت به دا جامې تېخلو مطلب هغه تاسو چې کوم مه کوئ چې که نو تاوان مه راکوئ چې په څه ریټ کې راغلی هغه به درکړو نه نه انشاءالله موږ هم تاوان نه ورکوو خو په دې پوهېږو چې بیا څومره دي که نه اصل کې بن سید برنډ چې کوم دی ښه لون دی کوالټي نه خرابېږي ډېر وخت نه موږ دا خرڅوو تقریبا 4-5 سال نه دا کوالټي دا لون کې به داسې قدر کې شو وینټر سیزن لپاره بن سید کوالټي دا برانډډ کمپنی دا نه خرابېږي بس نو دوستانو ارڅوک چې دا ویډیو دی ولیدل بس دغه صادر غني تاسو به د مریم جان ولاک هم لیدلی زما تصمیم نه و چې زه جامې واخلم ولې چې مطلب ما وویلې که نه چې اختر لپاره زه جامې افغانستان نه غواړم خو غوښتې مې دي نو دا زما هسې خوښ شو مطلب د ده کپړ ډېره زیاته مطلب داسې راحته ده که نه لکه مطلب انسان نه بور کوي بالکل نو کور لپاره یې اخلم نو کور لپاره ډېر ښه دی ښه ګرانو کتونکو تاسو تر اخري شېبو پورې موږ سره پاتې شي او چېرته وځئ بس مریم یو جوړه جامې واخیستله اوس ګرځي چې بله جوړه هم واخلي ځان ته
پیسې زیاتې شوي دي غواړي چې ډبل ډبل جوړې واخلي ګرمي لپاره د اوس مالي اختر لپاره ځای معلوم اختر لپاره ښه او رښتیا خبره ده هغه خو ګرمي لپاره واغستو هغه سیټ کې شته خو صبر شه وروره ته ولې خاندې صبر چې رور خاندي نه پوهېږم چې ولې خاندي پوښتنه به ترې وکړم چې تاسو ماشاءالله کیمرې زبردسته پیدا کړې ده ما وایي چې د کور نه تاسو دا په څو باندې شوي ته دا واله او خبرې وکړه څنګه نه زه د خبرو نه یم ته اوس ولې د خبرو خو چې مخکې خندې دا مې ویل خور وي کیمره تاسو ماشاءالله ډیره زبردسته پیدا کړې نو د دې کیمرې ما معلومات غوښتلو دا زمونږ چوټو دی هغه دا زمونږ ټیک ټاکر دی او بده ته دلته لګو بیا او جی نه وی ریزلټ یې خانه ټیک ټاک لپاره څه والی ما آیفون 11 ورته واخله خو څومره ورور خوشاله شو دا یوټیوب د پاره دی دا بلاګینګ ده دا ریکارډینګ مم کوي دا ارڅ کوي تاسو کور ته کوم ځای ولاګینګ کوي کنه او لګي ټیک ټاک نه یوټیوب یوټیوب لپاره دا مریم دا او دا همیشه بهار دی اچھا هغه نه راغلي دي افریقا نه راغلي نه کوم څه نه راغلی چې ها اسلام آباد نه راغلي دي اچھا اچھا او بس ولاګینګ کوي ولاګینګ کوي نو پېښور ته مخ کې نه دی ایکسپلور اچھا فرست ټایم د مطلب خاطر راغلی حاجی ها اسلام آباد کې موږ همیشه تاسو څه خدمت څه کول ډرینګ څه سختي وزن کمول د زیات شي کنه وزن کمولا وزن کمای خو بس اوس هم ماشاءالله ښه دی مونږ زمونږ وزن چې کم دی همیشه ټول وایي چې ته دومره مطلب وزن دی کم دی او مریم جان غواړي چې ځان وزن کم کړي او دا ولې دا خو دنیا د مشکل لري کنه چې هغه سره وی وزن کم کا اوس نوې چاخ کا کنه مونږ په یو حالت کې خوشاله نه یو مشکل هم دا دی بالکل وخت نه شو نه بس من نه دیگه مریم گشت باز دم دکان اول آمد ولی نه خدا کنه دیگه قیمت شو بس کردیم جور نه قیمتش جور میاد مطمئن هستم ساوش دیسکانت डिस्काउंट वाला 6000 نه 5000 پورا 5000 که در ناخل رو خدم ده الا بصوص فدار كده نوغه زمون نه 2000 نه ما بم دلار ځان درکړي 2000 نه هغه ساده کو ما سره په 2000 کې کوم دی هغه ډیر زیات نریو نری و هغه دومره نریو موږ غسته هغه نستخستو صرف دا چې دا ډیر نری خو بيجي خیامه شو پنجابی که بعیدم خوش شده منی را خب دوستان عزیز اینا مریم جان لباسای عیدی شینی از دیگه نه تشویش نباشین که مریم در روز عید چی میپوشه اینم دیر بود رنگ گلابی که شیرچه‌ای گرفت شیرچه‌ای این رنگا مرا خوشم میاد شیرچه‌ای گلابی اما تو رنگ آدم تازه میکشه مگر چی آدمی بی جنجال بود خدا کاش که 4000 بی डिजाइन जरा دي پورا ای بای دیوی چې 4000 کې مال دارا کا ډېر خیره جی جی او ډیزاین نو خډیر دي سره ډیزاین په یو ډیزاین نه راځي کافي ها د قیمت مطلب 2000 روپۍ ویل خو په 5000 مریم لور کوم خیسته سوټ دی نو څنګه مو دونه غټ جوړو کرو را ها نه از زړه باسه کې نو چې فرست ټایم راشي دا گزاره کې ها کاش 4000 اوس هغه زړه خوري چې کا 4000 مې ویلې وای خو خوري پیسې ورګي کنه څنګه کنه همیشه دا خوښ شو دا رنگ تو میشینه یو دا هغه ښکارا نه یو دا صبر چې همیشه بل هم خوښي دا ډېر نه رنگ دی سب ته تا ته پیرانه خلاص بسیار مرمت رنگا پیرانه نه مفعول است على دي تو غباية قلت خبيز البيراز دي ده تعرف بيقولوا في ها دې کې بل ډیزاین هم دی وته ها معقول دا ډیره ښایسته ده زما روښان رنگونه خوښیږي روشن کلا سیګنو سپارټمنټ وره خوب دوستان عزیز ګران کتونکو څنګه چې تاسو لیدل نو موږ ډیره زیات وګرځیدلو تاسو په ویډیو لیدلې وي خو ما ډیر زیات ویډیو وانه غسلم
ولې چې دوی هم شاپینګ وکړو څو جوړې جامې ځان له واخیستو ډېره زیاته تږي شو نو راغلو چې دلته دا د ده نوم څه شی دی انکل آیس لش پوهېږې دا زما د همیشه ډېر خوښېږي خوښېږي همیشه اوس نه څکله وایي زه نه څکم ځکه چې ګلندر د زکام ما مرکز دا به بخورم بدنسي کېږي ښایي سم دی جان بیا راته ډېر ستر وکړو بیا مې هېڅ هم نشته او زکام ګولۍ به ورته ورکړه مال هم راکوي که نه یو نه دا بلو راکوي بلو ما ټیسټ کړی نه کله مې نه دي څکلي خو دا اورنج ما څکلی زه چې کله نه پاکستان ته راغلی یم که نه دا مې د خلک په لاس کې لیدل ما ته ډېر عجیبه و ښه نو د آبي رنګ کې بیا نور زما دا ډېر خوښ شو هاي والا رښتیا صدر ښه مزه لري واقعا خوند یې ښایسته ده نو موږ له سهار راغلو ډینس بازار ته چې دلته دوی شاپینګ هر څه وکړو یو جوړه صرف ما ځان له واخیستو ډېره نه ویل چې زما جامې دومره زیات شوي دي نور نه غواړم جامې بس دی خو بیا هم مقابله نه شم کولی ښایسته جامې چې ګورم ورته د ټینګې نه یم یو جوړه مې واخیستو خو دومره ګران و که نه مقامت یو ویډیو دی که نه یو ښځه ګودیان ورته ښایي چې دا شی واخله ما چې سټوري کړی چې ګوره چې شته خطا کړی هغه چې مقاومت کوي بیا ټول ورته چک چک وهي نو دا هغه کس چې مقاومت ونه شو ما ویلی بیا ما لیکلی هم وای کاش ما میتونستم مسلمی مقاومت کنم مگر من نمیتونم بدبختانه نو ګران کتونکو زه غواړم خپل ولاګ کې خپرونه همدلته پای ته ورسوم دا وه د نن ورځې خپرونه چې زه مریم جان او همیشه جان تاسو ته وړاندې کړله تر بله خپرونه پورې چې هر چېرته تاسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ الله حافظ